سلام، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. ستاسې د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو په نو ټریک خبرې وکړو او په دې پوه شو چې دغه برخه په ایگزیکټ سیستم کې څنګه کار کوي. کله چې یو درک نو ټریک شي نو په یو حساب باندې تاثیر کوي. بل دا چې له نو ټریک یا بې درکه څخه د لومړني بیلانس لپاره ګټه اخیستل کیږي. د لومړني بیلانس رسولو وروسته یې غیر فعالول د دغه چارې د ترسره کولو لپاره راځو ایگزیکټ سیستم پرانیزو او خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې دغه سیستم پرانیستل شو راځو روزنامچې برخې ته او ګورو چې بې درکه یا نو ټریک برخه غیر فعاله ده. د فعالولو لپاره راځو له دغه برخې تنظیمات پرانیزو. کله چې داسې یوه پاڼه پرانیستل شوه په آخره برخه کې په بریون کلیک کوو او په دغه برخه کې نادرک فعالو. له فعالولو وروسته یې په دغه برخه کې کتلی شو او ګورو چې د بې درکې ګزینه په دغه برخه کې فعاله شوې ده. له دغه چارې وروسته راځو په حسابونو باندې کلیک کوو او غواړو چې یو نوی حساب جوړ کړو. په نوي حساب باندې کلیک کوو او د محمود په نوم باندې چې زموږ پیرودونکی دی غواړو یو حساب پرانیزو. اوس مهال د مثال په ډول موږ ایگزیکټ سیستم نوی کارو او غواړو چې د محمود پخوانۍ معاملې له ځان سره ثبت کړو. هغه معاملې چې زموږ سره په بل سیستم کې یا هم په کتابچو کې ثبت شوی وي. د یادو معاملو د ثبتولو لپاره راځو پر روزنامچې کلیک کوو. د مثال په ډول باندې محمود له وړاندې موږ سره 100,000 افغانۍ درلودې او په جمع برخه کې 100,000 لیکو. په تفصیل کې ورسره لیکو چې دغه 100,000 افغانۍ اولنی بیلانس دی. اوس مهال موږ نه غواړو چې دغه پیسې زموږ په خزانه کې جمع شي ځکه دا پخوانۍ پیسې دي چې زموږ سره وي. نو راځو په بې درکه باندې کلیک کوو او بې درکه انتخابو. په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو. اوس تاسې ګورئ چې داسې یوه پاڼه پرانیستل شوه او سیستم موږ ته ویلي دي چې بې درکه باید صرف د زړو بیلانسونو د انتقال لپاره استفاده شي او موږ دا ټاکو چې په دې موضوع باندې پوهیږو. وروسته راپورته راځو او ګورو چې زموږ محمود نومې پیرودونکی په خپل حساب کې 100,000 افغانۍ لري. کله چې د محمود زوړ بیلانس له موږ سره ثبت شو د مثال په ډول محمود بله ورځ غواړي چې 15,000 افغانۍ راوړي او په خپل حساب کې جمع کړي. بیا هم روزنامچې ته راځو د محمود حساب پرانیزو او په جمع برخه کې 15,000 افغانۍ لیکو. دغه پیسې چې محمود په خپل لاس نقده بڼه باندې موږ ته راوړي دي په تفصیل کې نقده په خپل لاس لیکو او ځکه په درک کې خزانه انتخابو چې دا د محمود نوې پیسې دي چې راوړي دي او دا پیسې به د محمود په حساب کې او همداراز په خزانه کې راټول شي. پای کې په خوندي کولو باندې کلیک کوو. اوس که وغواړو د دغه معاملې جزئیات وګورو. کله چې په معامله باندې کلیک وکړو ګورو چې دغه پیسې د محمود په حساب کې او په عمومي خزانه کې هم راټول شوي دي. که وغواړو وګورو چې دغه پیسې واقعا په خزانه کې راټول شوي دي راځو پر خزانه کلیک کوو او ګورو چې 15,000 افغانۍ د محمود د خوانه راوړل شوي دي چې په خزانه کې هم ډېرې شوي دي. وروسته د مثال په ډول محمود وایي چې 2,000 افغانۍ غواړي خو دغه 2,000 افغانۍ خپله نه اخلي او باید زموږ بل پیرودونکي بریالي ته ورکړل شي. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره په درک باندې کلیک کوو او د بریالي حساب انتخابو. د دغه حساب له انتخابولو وروسته په خوندي باندې کلیک کوو او اوس مهال په دغه برخه کې ګورو چې د بریالي اکاونټ ته 2,000 افغانۍ جمع شوي دي او دغه پیسې محمود ورته لیږلي دي. اوس که وغواړو د محمود حساب وګورو محمود له دې وړاندې موږ سره 15,000 افغانۍ درلودې او اوس دغه پیسې 30,000 افغانیو ته راټیټې شوي دي. او که په همدغه معاملې کلیک وکړو او راشو د بریالي په حساب باندې کلیک وکړو ګورو چې بریالي مخکې له دې له موږ سره 2,000 افغانۍ درلودې خو اوس 2,000 افغانۍ ورته نوي راغلي دي او په بیلانس کې 4,000 افغانۍ شته دي. نو که چیرې غواړئ یو مقدار پیسې پر یو حساب باندې تاثیر وکړي بې درکه انتخابوي. که غواړئ په خزانه باندې تاثیر وکړي خزانه انتخابوي او که غواړئ په بل حساب باندې تاثیر وکړي درک انتخابوي او په درک کې بل حساب ټاکئ. او که په تاسې باندې یوه حواله ویل شوه د مثال په ډول د زاهد له طرفه دغه حواله تر سره کیږي او تاسو غواړئ چې زاهد 100,000 افغانۍ قرضدار کړئ
او دغه حواله هم د احمد څخه محمود ته استول شوې ده. که موږ ناادا انتخاب کړو پیسې په ناادا برخه کې جمع کیږي او که بې درکه انتخاب کړو دغه پیسې صرف د زاهد کابل په حساب باندې تاثیر کوي. پای کې دغه حواله ثبتو او دغه برخه کې ګورو چې یا د معاملې صرف د زاهد کابل په حساب باندې اغیزه کړې ده او په بل هیڅ حساب باندې او حتی په خزانه باندې کوم اغیزه نه لري. او که غواړو چې یو مقدار پیسې د زاهد کابل په حساب باندې جمع کړو او په بل هیڅ حساب باندې اغیز ونه کړي، راځو په بې درکه باندې کلیک کوو او بې درکه برخه ټاکو. په دغه ډول باندې په هیڅ حساب باندې اغیز ونه لري. کله چې دغه حواله ثبت کړو په دغه برخه کې کتلی شو چې 10,000 افغانۍ چې د حوالې نمبر 8 ده د زاهد په حساب کې جمع شوې او په بل هیڅ کوم حساب اغیز نه ده کړی. او همداراز که غواړو چې د بې درکه برخې څخه هر وخت ګټه وانخیستل شي او صرف هغه وختونو کې چې ورته اړتیا ده ګټه واخیستل شي، نو غواړو چې دغه برخه غیر فعاله کړو. راځو تنظیماتو ته او په پریون برخه کې په فعال شو برخه باندې کلیک کوو چې بیرته غیر فعال شي. او دا د مدیر مسؤلیت ده چې د ټولو معاملو له ثبتولو وروسته راشي او بې درکه برخه غیر فعاله کړي، داسې نه چې وروسته بیا کومه تیروتنه وشي. یو بل څه، که تاسې غواړئ بې درکه معاملې وګورئ او په دې پوه شئ چې څومره بې درکه معاملې مو ترسره کړي دي، راځو تنظیمات پرانیزو، وروسته سیستم برخه خلاصو او په دغه برخه کې بې درکه معاملات فعالو او د عمومي پاڼې په دغه برخه کې کولی شو وګورو چې بې درکه معاملې ښکاري. کله چې په بې درکه باندې کلیک وکړو موږ به ټولې معاملې وګورو. او که په تیروتنه کې له موږ یوه معامله غلطه ثبته شوې وي نو بیا کولی شو چې ورته درک وټاکو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. د لا ډیرو معلوماتو لپاره کولی شئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، د ایگزیکټ سیستم له یوټیوب چینل او همداراز د ایگزیکټ سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.